بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره اوبو کې هایبریډایزیشن چې دی او همدارنګې که مو واخلو CH2 ډبل بانډ C ډبل بانډ CH او CH3 دا یو دی، دا دوه، درې، څلور. په دوی کې موږ سره سمه ده. په اوبو کې هایبریډایزیشن څه دی او په دې کاربنو کې هایبریډایزیشن څه دی. نو که اوبه موږ واخلو، اوبه ګوره موږ ویلو که مجموعه د تاک آزاد الکترونو جوړو شمیر او د سیګما الکترونو جوړو شمیر که دا راجمع شي، صحیح ده، سیګما الکترونو جوړو شمیر بانډینګ پیرز جمع آزاد الکترونو جوړو شمیر که دا راجمع شي او مجموع راشي څلور، هایبریډایزیشن sp3 دی. هایبریډایزیشن sp3 دی. اوس دې له راشئ اکسیجن کې موږ سره دوه سیګما اړیکې جوړې کړي. اکسیجن دوه سیګما دي او دوه آزاد الکترونو جوړې لري، صحیح ده. نو مجموعه د څلور راغلل او کله څلور راغلل اټ مینز چې موږ سره په اوبو کې هایبریډایزیشن sp3 دی. اوبو کې هایبریډایزیشن sp3 دی. اوس راځي د پاس مرکبات ته، صحیح ده. پاس بیل هر یو بانډ زه بیل لیکم، نو زه به ولیکم چې CH، صحیح ده، او دوه او بیا دوګونی اړیکه ده CH سره او بیا CH دې سره. اوس راځو مثلا دا زمونږ اول کاربن دی، دا زمونږ دویم دی، دا زمونږ دریم دی، دا زمونږ څلورم دی. اول کاربن له راځم لومړني کاربن له. لومړني کاربن لکه زه راشم، ها دا زمونږ لومړنی کاربن دی. دې لومړنی کاربن موږ یو چې آزاد الکترونو جوړه سیګما اړیکې جمع آزاد الکترونو جوړې لون پیرز د دې مجموعه څلور راشي، نو هایبریډایزیشن به sp3 او که مجموعه راغله موږ سره درې، هایبریډایزیشن به دوه، او که مجموعه راغله موږ سره دوه، نو هایبریډایزیشن به sp. اوس دې کاربن ته که موږ ګورو نو دې کاربن موږ سره درې سیګما اړیکې جوړې کړي، صحیح ده، درې سیګما. پای اړیکه موږ نه شمارو په هایبریډایزیشن کې، نو درې سیګما اړیکې جوړې کړي او دې کاربن سره آزاد الکترونو جوړه نشته، لون پیرز نه لري، نو مجموعه راغله درې او کله چې درې راغی هایبریډایزیشن sp2، صحیح ده. نو دې کاربن هایبریډایزیشن sp2 دی. که دې کاربن ته راشو دوه سیګما اړیکې جوړې کړي، کاربن نمبر دویم، صحیح ده، دا کاربن. نو دویم کاربن چې دی موږ سره دوه سیګما اړیکې جوړې کړي او آزاد الکترون جوړه نه لري، نو دو مجموعه راغله دوه، هایبریډایزیشن به د sp وبخئ، هایبریډایزیشن به د شي sp. او که موږ دریم کاربن واخلو C3 کاربن، دا کاربن، نو دا دی موږ سره یو، دوه، درې اړیکې جوړې کړي دي، درې سیګما اړیکې جوړې کړي، نو صفر، نو موږ سره راغی درې sp، مجموعه درې راغله، نو دا هم sp2 دی. او اخرنی کاربن چې زموږ څلورم کاربن دی، څلورم کاربن زموږ هغه څلور سیګما اړیکې جوړې کړي او آزاد الکترون جوړه نه لري، نو څلور مجموعه راغله، نو دا دی sp3.